د دې بایسکل ټایرونه نږدې 55 کاله د نسلونو روزنې لپاره هره ورځ تاوېدل، خو له نن شاوخوا 1.5 کال وړاندې د سرطان پر 14مه د هر څه ودرېدل. بالاخره هر څه پای لري. د مرحوم طاهرخان هغه بایسکل چې کلونه وړاندې ښوونځي ته د ښوونکي د دندې لپاره پرې سپرېده، نن خوست موزیم ته راوړل شوی. مرحوم طاهرخان ښوونکي خپل ټول ژوند د نسلونو روزنه کې د خپل بایسکل غوندې جوړ کړ، خو مات یې نه کړ. د حق فیصلې بیلې دي، که نه مرحوم طاهرخان ښوونکي او بایسکل یې نور دوام هم کولی شو. ښایي ګڼ نور هم له دې بایسکل سره اشنایي ولري. ښه ده، خلاص ده. او ده به د خبره کړله چې کله به چې زه منګالو ته تللم د 3 مانه یو پیټه یې شاید چې مثلا موږ ولته هغه خوراکي او غیر خوراکي مواد چې موږ ولته د میاشتې 1.5 میاشت په هغه باندې تېر کړو، دا وسایل به هم ورسره او د بایسکل به هم ورسره او دې سره په څنګ کې که باغ ته لوډ شوی دی په دې بایسکل لوډ شوی دی، که صوبرۍ ته لوډ شوی دی په همدې بایسکل لوډ شوی دی. د پوهنې وضعیت د تېرو لسیزو پرتله د ځمکې او اسمان تغییر کړی، خو قربانۍ د همداسې ښوونکو د یادولو دي چې له برکته یې نن بېشماره لوستي ځوانان او نسبتا لوستې ټولنه لرو. که چېرته په هغې وخت کې دی سختۍ نه وای زغملي، دی تکلیفونه نه وای زغملي او دی د هغه خپلې قربانۍ نه ویر کړي، فکر نه کوم چې د معرفي اوس په دې حالت نه وای. او ده به یوه خبره کړله چې زه ګهیځ د اورګون نه په دې بایسکل روان وم، کله چې دلته ماسپښین ورورځم د هغې وخت مقاماتو چې څنګه مسؤل دي معرفو هغې منل هم نه، او کله چې د هغې وخت کوم وسایل تلیفوني چې وو هغه رابطه یې کړي دو، هغې چې ویتیل دی چې دا استاد زموږ نه ګهیځ ډېر روان شوی دی، نو هغې دلته چې څه ګوي هغې یقین حاصل شوی دی چې واقعیت دی. نو دا بایسکل چې دا د دغه څومره خدمات چې کړي د بایسکل په دې کې مهمه ونډه ویسره وخوستو، که چېرته دغه بایسکل په هغه وخت کې نه وای ویسره د کوم مخکې چې موږ ځایونه ته وخیل امکان نه و چې دې ځایو ته د رسیدګي کړې او دغه خپله مقدسه وظیفه یې سرته رسولې ده. د بایسکل خاطرې د همدې څو اوسپنیز سکلیټ په ودرېدو دې موزیم کې خوندي شوې. طاهرخان بختور و چې 55 کلن ملګری درلود. هغوی چې بایسکل خو څه ان د پښو بوټان یې نه لرل، بیا هم د پوهې ډیوه روښانول او هډونه یې د نسلونو روزنه کې وراسته کړل، نن بې نوم او نښې تر خاورو لاندې ورک دي.